د افغان لوبغاړو لپاره ښه خبر. ستړي مشئ زموږ افغان ټي وي چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. 15 افغان لوبغاړي د پاکستان سوداګریز کرکټ لیګ لپاره واخیستل شول. د پاکستان د کورني کرکټ شپږم پړاو سیالیو لپاره 15 افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبي، مجیب زدران، نور احمد لکنوال او قیس احمد د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. یادو لوبو لپاره د لاهور قلندرز لوبډلې راشد خان، پیښور زلمي لوبډلې مجیب الرحمن، کراچۍ کینګز محمد نبي او نور احمد لکنوال او کویټي لوبډلې قیس احمد اخیستی دی. ملګرو دا به زمونږ چمتو شوی ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.